د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د نجونو ښوونځیو تړل ټول افغانستان ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش وایي په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل ټول هیواد ته زیان رسوي. روبینا د کندهار اوسیدونکې او د 11م ټولګي زده کوونکې ده. روبینا ښوونځی خپلو هیلو ته د رسېدو یوازینی لار بولي. هغه لار چې له یوه کال زیات وشو طالبان په دې نوم تړلې چې ګنې د پرانیستو لپاره یې طرحه جوړوي. نوموړي وویل زده کړه زموږ اسلامي حق دی، موږ باید د حق ترلاسه کړو. له طالبانو ورونو مو غوښتنه دا ده چې زموږ د ښوونځیو دروازې پرانیزي او زموږ د زده کړو موضوع له سیاست سره ونه تړي چې موږ وکولی شو په راتلونکي کې یوه روښانه راتلونکی ولرو. امینه بیا په لوګر کې د 11م ټولګي زده کوونکې ده. نوموړي وایي لا هم هره شیبه په تمه ده چې کله به د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو خبر اوري. دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغو نجونو د زړه خبرې دي چې اوسمهال طالبانو ښوونځیو ته له تلو راګرځولي دي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش هم اندېښمن کړی دی. ګوتریش وایي دا کار ټول افغانستان ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار په خپله رسمي ټویټرپاڼه ولیکل په افغانستان کې لا هم د نجونو درسي ټولګي تړلي دي. دا د دوی د حقونو یوه نه توجیه کېدونکی نقض دی چې زیان یې ټول هیواد ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړې نجونې په ښوونځیو پورې اړه لري. د هغې له دې جملې اخیستل کېږي چې د افغان نجونو ښوونځیو ته د تګ مخه باید ونه نیول شي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو سرمنشي په ځلونو له 6م ټولګي پورته د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې، خو طالبان د هر څه یوازې د خپل مشر په پریکړې پورې محدود کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال نن هم د پوهنې وزارت له ویاند وپوښتل چې تر کله به افغان نجونې ښوونځیو ته نه ځي، خو هغه دا پوښتنه ځواب نه کړه. 1 کال او 19 ورځې وشوې چې د نږدې 2 میلیونه افغان نجونو برخلیک د طالبانو د مشر په پریکړې پورې تړلی دی. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.